د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې کابل کې د سیویلي زون لپاره د نوي ترمینل د جوړېدو چارې په چټکۍ سره روانې دي. د یاد وزارت په وینا دغه ترمینل د لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو د مسافر وړونکو موټرو لپاره د سنگ نوشتې په سیمه کې په 14 چیرې په ځمکه جوړیږي. وردګو کې د ګونګیانو ټولګي له حکومته امکانات غواړي. په میدان وردګو ولایت کې ګونګیان زده کوونکي وایي چې د زده کړو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم مخکې ورسره د سویډن کمیټې یو څه کومک کاوه، خو اوس هغه هم بند شوی دی. نورستان کې د 8 ښوونځیو ودانیو بیارغونې چارې پیل شوې دي. د یاد ولایت پوهنې رئیس وایي چې د مرکز په ګډون یو شمېر ولسوالیو کې د 8 ښوونځیو ودانیو بیارغونې چارې د یونیسف په مالي ملاتړ د 3 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوې دي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبغاړی یلدز هاشمي د هانګجو اسیایي سیالیو د ټایم ټریل په انفرادي لوبو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ولوبېده. هغې د 18.3 کیلومتره واټن په 28 دقیقو او 14 ثانیو کې ووهه او د 14 بایسکل ځغلونکو په منځ کې لسمه شوه. دغه افغان لوبغاړی نن د چین، تایپار، تایلند، منګولیا او کویت هیوادونو له لوبغاړو مخکې شوه. د ترکیې پولیسو 14 تن افغان کډوال نیولي دي. د ترکیې پولیسو په اماسیا ښار کې 14 تن افغان کډوال چې په یو موټر کې پټ شوي وو نیولي دي. د ترکیې رسنیو راپور له مخې موټر چلونکی هم د پولیسو لخوا نیول شوی دی.